مینواله زه د په ډېر زیات ارمان دي ما په ډېر الحمدلله عزت او ذلت الله ورکولو والا دی. داسې عزت دې په تندر ولګي د سړو سره یو ځای داسې ګرځي لکه چرګه چې د بانګیانو سره یو ځای ګرځي. زمونږ مینوال دي زمونږ پښتانه ورونه دي هغوی ټولو ته او همدغه زمونږ طرف نه هرکلی دی. قامه دا خلک خو داسې راجمع شو د سیلپۍ دپاره لکه چې سم وږي دي خو د بل څه وږي دي. سلامونه دوستانو دا ټول پښتانو. مینو یو خبره مې یاد ساته دا ټول خلک په خوراک پسې نه درغلي دا ټول د شپې په نیت راغلي دي خو ځان ورته ټینګه کا. بالکل مینو دا څوک دی ګوره چې د دوبۍ شیخ دی کو ډاکټر نجیب الله بای راغلی دی. یاره قامه دی خو ما د ډاکټر لږو او بړوا ډېر ښکاري او هغه ډاکټر راته ښکاري چې کمه سپی لنګه شي او دی لړ شي. یاره قامه تاسو ته کوم معلومه ډاکټر صاحب هم ذایقه ټیسټ کړه او رایسته ورته مسکله کومه رایته وه؟ ډبل ایس ایکس ده. حاجي صاحب راغلی دی خوش نصیب حاجي صاحب. بړوا بچیا داسې دی چې څوک درځي هغه به حاجي صاحب نه وي هغه به بړوا وي دله به وي بېغیرته به وي د ده سټ ته وګوره دا د سړو نه دی دا حاجي صاحب نه دی دا کوني دی. په ریاض امن پوهه شهر شرین کې دی هر زمونږ یاره بړواګانو تاسو خو پښتنو نه کمیس پرتوګ وباسو پښتنو ته مینتونه کوئ چې راشئ هغه به پښتون نه وي چې ستاسو هوټل ته درشي. رښتیا دې وویل. نو بس دی یار که ویډیو مو خوښ وي ویډیو در سره لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ ډېره مهرباني.